ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوې دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو د لوی او بخونکي سختن طلا په سپیشلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو زموږ خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1404 هجري شمسي کال د جدي یا د مرغومې 14 نیټه ده. درنو او قدرمنو لیدونکو تاسو سره د مهال د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابېلو خپرونو لیدونکي وي. اوس هم پام کړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته، خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه غلام رحمان وایزي یم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان والی د یاد ولایت له بیلابېلو ریاستونو څخه لیدنه وکړه. د لغمان والی قاری بختیار معاذ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اقتصاد او مرافع محکمې ریاستونو څخه د لیدنې پر مهال مسؤلینو ته ویلي چې د ټولو مراجعینو چارې باید په خپل وخت ترسره شي، له وظیفوي تداخل څخه د مخنیوي وکړي او له ښه سلوک څخه د کار واخلي تر څو د ولسونو رضایت له اداري برخو څخه لا زیات شي. په ورته وخت کې د یادو ریاستونو مسؤلینو د لغمان والی ته ډاډ ورکړی چې چارې د اصولو مطابق په خپل وخت ترسره کوي، له وظیفوي تداخل څخه به ځانونه ساتي او ولس ته به په اداري چارو کې اسانتیاوې رامنځته کوي تر څو ستونزو سره مخ نشي. باید وویل شي چې د لغمان والي له ریاستونو څخه ځکه لیدنې کوي چې د خلکو چارې اسانه شي او د ریاست مسؤلین له خپلو چارو ته متوجه کړي. لغمان کې د 4 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو پروسس مرکز ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د لغمان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د پراختیایي بودیجې له لارې د دې ولایت د قرغیو ولسوالۍ اړوند د 4 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو پروسس یو مرکز جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد مرکز د پرانیستي او ګټه اخیستنې په مراسمو کې د لغمان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار محمد، د قرغیو ولسوالۍ مرستیال مولوي روح الله حماد، د مالدارۍ او څارویو د روغتیا امیر ډاکټر جواد الله عليزاده، د قرغیو ولسوالۍ د کرنیزو چارو عمومي مدیر، د سیمې ګڼ شمېر مالدارانو او فارم لرونکو ګډون کړی و. په دې مراسمو کې د لغمان د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد ویلي د شیدو پروسس کولو د دغه مرکز جوړېدل به د مالدارانو لپاره د لبنیاتو د پروسس، بازار موندنې او د حیواني محصولاتو د ضایعاتو د مخنیوي په برخه کې مهم او اغیزمن رول ولوبوي. د لغمان ولایت د بادپخ ولسوالۍ ولسوال قاری سردار ولی ابوبکر د لغمان ولایت د اقتصاد رئیس مولوي عطا الرحمن فاتح سره وکتل. د یاد لیدنې په پیل کې د بادپخ ولسوال د لغمان اقتصاد رئیس ته د نوي دندې مبارکي وویل او د بریالیتوب هیله ورته څرګنده کړه. وروسته یې د بادپخ ولسوالۍ د خلکو یو شمېر اساسي ستونزې د اقتصاد رئیس سره شریکې کړې. هغه زیاته کړه د سړکونو خراب وضعیت او د اساسي لارو نشتون، د څښاک پاکو اوبو کمښت، د روغتیایي خدمتونو محدودوالی او د معیاري کلینیکونو نشتون، د بیکارۍ زیاتوالی او همدارنګه د بیارغونې او انکشافي پروژو د تطبیق اړتیا هغه ستونزې دي چې د نوموړي ولسوالۍ خلک ورسره مخ دي. مولوي عطا الرحمن فاتح د بادپخ ولسوال ته ښه راغلاست ووایه او د نوموړي لورې د ستونزو د شریکولو مننه یې وکړه. ښاغلي فاتح وویل د اقتصاد ریاست هڅه کوي د شته امکاناتو او همغږۍ له لارې د ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. لغمان کې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه یو شمېر راستنه شویو کورنیو ته نمرې په نښه او اسنادونه ورکړل شول. نور حال په راپور کې. دا د لغمان مرکز اړوند کاپرګلۍ سیمه ده چیرته چې څه موده وړاندې له پاکستان هیواد څخه راستنه شویو کډوالو کورنیو ته د نمرو د ویش لړۍ پیل شوې وه. تازه همدلته یادو کورنیو ته د کور او ښار جوړولو ریاست له لوري نمرې په نښه او اسنادونه ورکړل شول. نن چې تاسو راغلي او د مهاجرین ورونه د شهرک کې ګورئ نو دې ته په دې شهرک کې نمرې توزیع کیږي او د نمرو سره عملا دې ته هغه سند ورکول کیږي د ځمکې د تسلیمې او عملا د خپل کور جوړولو لپاره کار کولی شي. موږ د پی ډي سي مجلسونو کې او نور مؤسساتو سره هغې سره موږ ذکر کړی دی انشاءالله چې هغوی م اطمینان راکړی دی چې مؤسسات هم وایي چې موږ انشاءالله دې سره په هر اړخیز همکاري به کوو انشاءالله. بل لور ته یادې کورنۍ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ وایي دغه نمرې به یې د سرپناه په برخه کې شته ستونزې حل کړي. له پاکستان راغلم کډوال یم، په هریپور کې هم کې اوسېدلم، په زور یې راوسړلو. د سرپناه جمع نه و نو د اسلامي امارت نه مننه کوم چې موږ ته ځای راکړه او دې نه بعد به انشاءالله په خپل ځای کې خوشحاله یو او دا ځای به آباده کړو. نو
ډېر ته خوشحاله یو اسلامي امارت نه. پاکستان کې اسلام آباد کې وو، اسلام آباد نه ګونډا شریف نه به راوشړلو، موږ رالو خپل وطن د اماران نه ډېر خوشحاله سو، خپل سرپناه ځای راکړه. د یادونې ده چې په یاد ښارګوټي کې د سړکونو د هموارکارۍ چارې هم روانې دي. لغمان کې د هیواد په کچه د پیاوړو ورزشکارانو ترمنځ د پهلوانۍ دوستانه سیالۍ پیل شوې. نور حال په راپور کې. دا د لغمان مرکز مهترلام ښار په 1500 کسیزه ورزشي جمنازیوم کې د پهلوانۍ دوستانه سیالۍ دي چې د یاد ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت او د پهلوانۍ فدراسیون په ګډې همغږۍ د کابل، کاپیسا او لغمان ولایتونو د 140 جوړو ترمنځ پیل شوي دي. د دې ولایت د پهلوانۍ فدراسیون مسؤل د یادو سیالیو موخې د ورزشکارانو تفریح، یووالي او د غوره استعدادونو هڅول یادې کړې. لغمان ولایت کې د افغانستان اوم دور چیلنجي سیالۍ دلته په لار اچولي دي چې د 3 ولایتونه پکې اشتراک لري، چې په دغه مسابقاتو کې تقریبا 140 جوړې ورزشکاران یا پهلوانان یو د بل په وړاندې مسابقې به دلته ترسره کوي. هدف او موخه همدا ده چې دغه ورزشکاران دلته زمینه د دې برابره کړو چې دلته په دغه توشک کې دوی له مسابقاتو سره اشنا سي، همدې توشک نه به دوی د افغانستان ملي ټیم ته انتخابي. بل لور ته لوبغاړو په داسې سیالیو خوښي څرګنده کړه او له مسؤلینو یې د ورته نورو سیالیو غوښتنه وکړه. د کابل اوسیدونکي هم د لغمان چیلنجي لوبو کې مې کولی شو اول مقام وګټم په 92 کیلو وزن کې، او موږ لغمان فدراسیون نه نور یو نړۍ مننه کوو. زه ډېر خوشحاله یم د اولمپیک نه چې دغسې لوبې موږ ته برابرې کړې دي او موږ پکې لوبېږو. دا ډېر د ځوانانو لپاره ډېر ښه لوبې دي او هیله همدا ده د اولمپیک څخه چې موږ باید د افغانستان په سطحه لوبې وکړو، کابل په سطحه، بیا په خاصه توګه د افغانستان په سطحه نورو هیوادونو ته باید موږ سفر وکړو. سفر لپاره موږ ته باید زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د ختیځ زون د پهلوانۍ ملي فدراسیون امیر د لغمان د پهلوانۍ ورزشکارانو او د یاد فدراسیون ولایتي مسؤلینو ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. فدراسیون ملی در خدمت است هر جایی که بخواین و لغمان ولایت لغمان مسئولینش زمینه را مساعد بسازه. انشالله که از فدراسیون برشان همه زمینه مساعد است که بتونن که مسابقات برگزار کنن که به خاطر رشد ورزشکارای لغمان ما و دیگر ولایت ها هم میآیند اینجا. اینی یک بسیار کلان دستاورد بزرگی است و به خاطر ورزشکارا. د یادونه ده چې د یاد ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت له لوري وخت نا وخت د ورزشکارانو د هڅونې او تفریح په موخه په بیلابیلو رشتو کې سیالۍ په لار اچول کیږي. درنو او قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا څخه مو مننه کوو. پاک الله مو مل شه.